په شمال کې د کوثر زلال مرستندوی بنسټ مسؤل وایي چې له څو کلونو راپدې خوا په بیلابېلو برخو کې له بېوزلو کورنیو څخه د ملاتړ په موخه دغه ډول برنامې په لار اچوي چې د یادو برنامو په لړ کې دا ځل په مزار شریف ښار کې د 2000 بېوزلو ماشومانو د سنتولو مراسم ترسره کړل. هدف اصلی ما نهادینه ساختن ختنه بدون خونریزی در افغانستان هست و ما گفته میتونیم که طی 12 سال ما 30,000 طفل تا حال در افغانستان ختنه کردیم و بالاتر از 100 نفر دکتر ما در این بخش ترینینگ دادیم. ورته مهال په بلخ ولایت کې د شهروند مسؤل بنسټ مسؤل وایي چې دغه مراسم د بېوزلو کورنیو لاسنیوي په موخه په رایګان ډول ترسره کړي دي چې تر 3 ورځو پورې به دوام ولري. بالاتر از 2000 طفل ختنه میکنیم که ختنه سوری هدفش نهادینه ساختن ختنه سوری به طور رایگان است. در قدم اول کسای ختنه میشه که مستحقین است. اما تعداد از اطفالایی که یتیم هستند، بے وضاحت هستند، توان پرداخت اما پول ختنه را ندارند، ما از این لحاظ که ختنه سوری دست جمعی را برای انداختیم. له بلې خوا یو شمېر کسان چې یادو مراسمو ته خپل ماشومان راوستلي وو د مرستندویو بنسټونو دغه ډول برنامې د بېوزلو کورنیو د مرستې او لاسنیوي په برخه کې د ستایلو وړ وبللې. بچه خدا آوردیم، بسیار زیاد تشکری میکنیم کسایی که برنامه را براندازی کردن. دیگر یک جان سپاس. خیلی خوش هستیم، از تشکر از کشور ترکیه که کمک به ما مردم کردن. خیلی تشکر از کمکشان به ما مردم. د یادولو وړ ده په دغه مراسمو چې نږدې 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی د 100 مسلکي ډاکټرانو له لوري په لیزري ډول ماشومان سنت شول.